د ایران تلویزیون خوږو او معززو لیدونکو او مینوالو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او جوړ وای. ملګرو، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر رشید خان ارمان اخر هم کیس احمد توبهګار کړ. چې ملګرو څه خبره ده په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ، لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د بیګ باش تجارتي لیګ کې نن د کیس احمد او رشید خان د لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه چې دواړه کومه ویکټ ترلاسه نه کړه، خو هربوټ په زړه پورې توپوهنې او توپ وهنې او توپ اچونې لامل د سټرایکرز لوبډلې ته د 10 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه لوبه چې په ډرای کې ترسره شوه، هربوټ لوبډلې پچه وګټله او لومړی توپوهنه غوره کړه. هربوټ په ټاکلو 100 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 219 منډې وکړې چې د ډلې لوبډلمشر میتیو ویډ په زړه پورې او چټکه توپوهنه ترسره کړه او په 1 توپونو 130 نسوځېدلې منډې وکړې. د اډیلیډ له لوري یو ځل مایچرنسر یوه ویکټ واخیسته. رشید خان بیا په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړې او کومه ویکټ یې ترلاسه نه کړه. د 213 منډو د هدف په تعقیب اډیلیډ لوبډلې په ټاکلو 100 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 200 منډې وکړې او په 10 منډو یې لوبه وبایلله. همداراز رشید خان په 4 توپونو 8 منډې ترسره کړې. د یادولو ده چې د بیګ باش تجارتي لیګ د لومړی پړاو یا سټیج لوبه وروستۍ لوبه سبا برزبن هیټ او میلبورن رینګډرز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې له هغه وروسته به دویم پړاو لوبې پیل شي.